د افغانستان کریکټ بورډ د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړو سره ظلم چې څه ډول ظلم یې ورسره کړی دی او ولې ورسره ظلم کوي راځو ټول معلومات په دغه ویډیو کې درکوو. که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې سبسکرایب کړی. افغان کریکټ بورډ لا تیر یوه کال راهیسې لوبغاړو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان کریکټ بورډ لا تیر یوه کال راهیسې د کرکټ ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالي پلوه یو غني ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو یو شمېر افغان لوبغاړو د نوم نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې کرکټ بورډ دوی ته له تړون سره سم په خپل وخت معاشونه نه دي ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا 80 لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاشونه به ورکوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ لامل دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دغه ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډیر ژر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل تاسو پوهیږئ چې لوبغاړو سره چې کوم تړون شوی له هغه وروسته نړیوال جام سیالۍ راغلی چې راپور یې تر دې مهاله نه دی رسیدلی. د شان ادارې په مشرتابه کې هم تغیرات راغلل، خو نو معاشونه د لږې مودې لپاره ځنډېدلي دي چې د روزونکي د راپور په اساس به لوبغاړو ته معاشونه اجرا کیږي. له دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرخان یوسفزي هم په ټویټر کې لیکلي وو چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هره میاشت نه بلکې په هر شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. اغلې یوسفزي زیاته کړه چې افغان لوبغاړي د معاش ترلاسه کولو لپاره باید خپل فټنس وړتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخې یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره د لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم او له هغې وروسته د خپل نوي اجنډا عملي کړي. له دې ډلې د افغان د ورزشي خبریالانو فدراسیون مرستر ابراهیم مومند وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشران ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ په چارو ناوړه اغیز کړی دی. اغلی مومند وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې کرکټ بورډ ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته معاشونه په ورکولو کې پاتې راغلی، اغلی مومند یې لاملونو ته داسې اشاره کوي. کرکټ بورډ د خپلې کورنۍ بودیجه په سمه توګه نه ده لګولې یا هم دوی د خپلې بودیجې لپاره مناسب پلان نه درلود چې کوم اندازه پیسې باید په کومه ځای کې ولګول شي او د کومې برخې لپاره پیسې وساتل شي او یا دا چې کومې پیسې چې کرکټ بورډ ته راغلي دي شخصي جیبونو ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې څه موده وړاندې ورسره 2.5 میلیونه ډالر اضافه مرسته هم وکړه. د شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودیجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ لا بیلابیلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتني ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نشي.